بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی په پروټینز باندې. نن مونږه په دې لیکچر کې دا ډسکس کوو چې پروټینز څه ته ویلی کېږي. ښه، له اول نه به دا وپېژنو چې د پروټین څه شیز دی، دا جوړ له څه نه دی. نو پروټین جوړ دی د سیمپل یونټو نه. صحیح ده، واړه یونټ یې دي چې هغې ته ویلی کېږي امینو اسید. میډ فرام سیمپل یونټ چې هغه یونټو ته څه ویلی کېږي امینو اسید. صحیح ده، د څه نه جوړ دی؟ دی موږ سره جوړ دی د امینو اسید نه. او څه شل مختلف قسمه امینو اسید دي چې هغه مختلف قسمه پروټین جوړوي. صحیح ده، 20 ډیفرنٹ امینو اسید دي. امینو اسید دي څو دي؟ 20. دا ځان سره یاد ساتئ د ام سی کیوز. څو امینو اسید دي؟ نو 20 ډیفرنٹ امینو اسید دي چې هغه بیا شل نه، چې هغه مختلف قسمه پروټین جوړوي. پروټین څه کوي؟ جوړوي. خو اوس دا امینو اسید څه ته ویلی کېږي؟ امینو اسید. دا مونږ لږ وپېژنو چې امینو اسید څه ته ویلی کېږي. امینو اسید د څه نه جوړ دی؟ امینو اسید جوړ دی د کاربن نه، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او سلفر. دا چې را یو شوي دي او دې جوړ کړلی څه شی؟ امینو اسید. امینو اسید د څه نه جوړ دی؟ د کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او د سلفر نه. صحیح ده. دا پروټین موږ د کوم ځای نه اخلو؟ سورسز د دې څه شي دي؟ سورسز د کوم ځای نه راځي؟ نو د دې مینلی دوه سورسز دي. څو دي؟ مینلی د دې دوه سورسز دي. یو دی پلانټس او بل دی موږ سره انیملز. یو دی پلانټس او بل دی څه شی؟ انیملز. ښه، په پلانټس کې موږ سره بینز دي، کولت چې ورته ویلی کېږي. پلسز دي. پلسز څه ته وایي؟ دالونو ته وایي. صحیح ده. سیرلز دي، غله چې ورته وایي، سیرلز غله. دې نه علاوه ډرای فروټس دا کومې وچې میوې چې دي په دغې کې هم څه موجود دی؟ موږ سره پروټین موجود دی. ښه، په انیملز کې دی په څه کې دی؟ نو په پیو کې دی، ملک، چیز کې دی، چیز پنیر ته ویلی کېږي، چیز پنیر. د دې نه علاوه په لیور کې دی، اینه چې ورته ویلی کېږي، په میټ کې دی، غوښه کې دی. فش چې دی دا د پروټین یو ښه سورس دی، فش په غوښه کې. صحیح ده. په دغې کې څه به دی موږ سره؟ دا پروټین دی. که یو سړی وایي چې زه به دا پروټین د کوم ځای نه اخلم، نو دی د دې سورسز نه اخیستی شي. په پلانټس کې هم دی، په انیملز کې هم دی. دې هم د نور هم تاسو ځانه ریسرچ کولی شئ په ګوګل کې چې سورسز اف پروټین، نو تاسو ته به ښه صحیح پته ولګي. په دغې کې د څه دی موږ سره؟ پروټین موجود دی. ټیک ده. ښه، ډایجیشن اف پروټین دا یو ټاپک دی. ډایجیشن اف پروټین چې د پروټین ډایجیشن څنګه کېږي زموږ په معده کې. نو پروټین خو چې کوم دی دا ډېر غټ مالیکیول دي. څه دي؟ لارج مالیکیول دي. صحیح ده. چې لارج مالیکیول دي دا ډایرکټلی زمونږ دغه ته نشي تللی، سیل ته نشي تللی، ځکه سیل ته خو واړه څیزونه ځي، دې وینې ته نشي تللی. ډایرکټلی څه ته نشي تللی؟ وینې ته نشي تللی. د دې د وجې نه به د سیل دا چې کوم دی د څه شي له اول نه مات شي. صحیح ده. نو چې دا مات شي نو دا هله بیا زمونږ وینې ته لاړ شي. ماتوي یې څوک؟ نو زمونږ ډایجسټیو سیسټم یې څه کوي؟ مات کړي. لارج مالیکیول دی نو ډایرکټلی څه ته نشي تللی؟ وینې ته. نو څه شي ده؟ اور ډایجسټیو سیسټم اټ ډایجسټ او بیا هله چې کوم دی د څه ته لاړ شي؟ وینې ته لاړ شي. صحیح ده. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ. ډایجسټیو سیسټم، په ډایجسټیو سیسټم کې خو چې کوم دی هر څیز ماتېږي، په هغې کې انزایم هم دي. نو هغه انزایم څه وکړي؟ دا مات کړي. څه ته به یې ماتوي؟ امینو اسید ته. ځکه د سیمپل یونټ څه و؟ امینو
اسید و امینو اسید ته څه کوي مات کړي بیا چې مات کړي نو دا هله وینې ته لاړ شي او سیل ته هم لاړ شي نو سیل بیا ځان سیل چې کوم دی بیا واپس دی دغه ته بدلولی شي پروټین ته صحیح ده بیا د امینو اسید رایو کوي او څه ته یې بدلوي پروټین ته یې بدلوي نو دغه د دې ډایجیشن طریقه کار و صحیح ده اوس د دې فنکشن څه دی کار د دې څه دی ښه فنکشن نو د دې ډېر اهم کار دی لومړنی کار که موږ وګورو ګروت دی صحیح ده غټېدل د دې په غټېدلو کې څه دی یو غټ کار دی یو مین کار دی د څه شي د دې پروټین دې نه علاوه مثال په طور باندې ریپیر یو ځای خراب شوی دی او هغې صحیح کېدل د هغې صحیح کېدل به څوک دغه کوي پروټین به دغه کوي سټرکچر شو سټرکچر جوړول دا هم پروټین دغه کوي د دې نه علاوه د دې نور هم ډېر شي کارونه دي که موږ وګورو نو انزایم د څه نه جوړ دی هغه هم د پروټین نه جوړ دی دغه شانتې په مسل کې څه دي موږ سره مسل پټې چې کومې دي هغه هم د پروټین نه جوړ دی که موږ وینه کې هیموګلوبین وګورو که نه هیموګلوبین نو که تاسو ته یاد وي نو موږ په هغه لیکچر کې ویلي چې هیموګلوبین هم څه دی پروټین دی د دې نه علاوه دا پروټین چې هم د ریچ سورس اف انرژي هم دی ریچ سورس اف انرژي هم ورکوي تقریبا 4 کیلو کیلري انرژي هم څه کوي ورکوي پر ګرام چې کله 1 ګرام څه شي ډایجسټ شي اکسیډایز شي نو هغه تقریبا 4 کیلو کیلري انرژي هم پیدا کوي صحیح ده دغه د پروټینو باندې یو لیکچر و شارټ غوندې چې دغه موږ ووي